زما او ستا دپاره پکار څه ده؟ زما او ستا دپاره پکار دا ده چې د دغه د الله د دین خدمت وکړو. د الله د دین خدمت څنګه دی؟ د الله د دین خدمت دا دی چې د الله په اخلاص عبادت وکړي، د الله نافرمانی نه کوي، د الله حلال حلال وبولي، حرام یې حرام وبولي، د رسول پر سنت طریقه باندې ستا رفتار وي، ستا لباس و جامه وي، ستا خوراک و چشنګ، ستا خوب او ستا ویښوالی دا ټول د رسول پر طریقه باندې وي. او دغه دین بل مسلمان ته هم رسوي. هغه مسلمان هم په هغه مسله باندې چې ته په عالم یې هغه په خبره یې چې دا د الله د دین یو مسله ده، دا زده که. هغه که ستا ورور وي که ستا خور وي، هر څوک چې وي هغه ته دا د دین مسله ورسوي، په هغه باندې دا زده کې. که ستا ورور ستا خور چې هغه ته پر یو حرام عمل باندې ووینې، پر یو ناروا عمل باندې ووینې، و هغه ته دا ووایه چې د الله وبېرېږه، د خدای جل جلاله نارضایي چې ده، د الله قهر و غضب چې دی هغه په دې عمل کې دی چې ته په اخته یې، دا پرېږده. علیه السلام بارک په ښو اخلاقو باندې هغه اسلام ته ترغیب کړي دي، اسلام یې قبول کړی دی. او داسې د خدای د رسول صحابه کرامو چې دی هم په دې ښو اخلاقو باندې، په یو لین قول باندې، په یو نرمو الفاظو باندې ډېر انسانان چې دي هغه د کفر څخه اسلام ته راړولي دي، هغه یې د معصیت څخه و طاعت د الله راسته کړي دي. ما و تا خو یو لرګی زده دی، بس دا نرمه ژبه، دا یو مسلمان ته په نرمو الفاظو باندې سر ورخلاصول، دا خو زما او ستا زده نه دي. او دا زما او ستا قول چې دی پر دې خلکو باندې تاثیر نه لري چې هغه ته ته بیان وکړې، تاثیر نه لري. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې زما او ستا خپل ځان کې تقصیر دی، موږ سره نقص شته. یو څوک چې عامل سي په خپل عمل کې دا راولي، الله د ځان راضي کړي، رسول د ځان راضي کړي، د ده قول به داسې مؤثر تمامیږي، هر چاته چې دی بیان کوي پر هغه به تاثیر کوي، هغه بیا په عمل کې راولي.